د هلمند ولایت د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د 1,09,000 میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیالګیو د ویش لړۍ پیل شوه. د کرنې ریاست د طبیعي سرچینو امیر کاري دین محمد مخبور وایي په دې نیالګیو کې 100,000 میوه لرونکي او 9,000 غیر میوه لرونکي نیالګي دي چې د دې ولایت د آب او هوا پر وړاندې د مقاومت وړ روزل شوي دي. په دې کې موږ د ټولو دولتي ادارات دپاره او پاتې سو نور د مساجدو د مدارسو د ټولو لپاره خپله سهمیه لرو. د هر چا لپاره خپل حق پلان جوړ کړی دی، هغه د ولایت او د زراعت ریاست په موافقه باندې د هغو په تایید باندې هر څوک کولی شي، ځکه دا الحمدلله 1,09,000 نال دی، نو دا انشاءالله امید لرو چې ټولو کروندګرو بزګرو ته کار وکړي. بل خوا بیا د دې ولایت بزګران عبدالجبار او محمد صادق وایي روزل شوي نیالګي د چاپیریال د ښکلا او د دوی لپاره ګټور دي چې کولی شي ښه عاید ترې ترلاسه کړي، خو په دې برخه کې د اړونده ادارو څخه د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دا نالان ډېر ښه کار دی، ډېر د خیر کار دی. خدای پاک ته همیشه دغسې د نالان د لې رکېږي اباتېږي، دغه ملک اباتېږي په دغه باندې، په دې باندې دا چاپیریال ته بعضې ګټه کوي، بعضې نالان د یو ګرد د درو دې شیانو لپاره ګټه کوي. نو دا ډېر ښه د خیر کار، ډېر د نیک اقدام دی. دا دې سره نو دا دلته چې دی دلته استعمال شوي دي، د هوا سره جوړې د نالان دلته استعمال شوي دي، نو دلته ښه دغه ورکړي دي، نه په ځینې اخته شوي دي، نو په دغه خاطر باندې دا دلته کره کېږي، پر مخ باندې اقتصاد پر مخ باندې کېږي، نو په دغه لپاره ډېره ګټه کوي. دغه نالان چې دی دغه ځایګي د هوا سره ډېر ښه جوړ دي. موږ هم ورسره پوهېږو چې نالان د خوی خاصیت دغه نالان ټول موږ نیولی دی، په طبع ورسره پوهېږو. د بله ځای چې موږ نال راوړو د هغه سره په طبیعت نه پوهېږو، دلته چندانې وده یا کوي یا نه کوي، خو موږ نه ورسره پوهېږو، وده هم چندانې نه کوي، هغه نالان څه خراب شي. نو موږ دغه ځایګي نالان چې دی دا موږ ته ډېره ګټه کوي او ښه په ترتیب هم سره سمیږي او ښه سپارښتنه هم ښه کولی شو. پاتې دې نه وي چې تیر کال د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري 1,09,000 نیالګي ویشل شوي وو چې 8,000 یې میوه لرونکي او 9,50,000 غیر میوه لرونکي نیالګي وو.